کله کله اړتیا وي انسان چوپ پاتې شي. کله کله باید خلکو ته داسې ښکاره کړي چې ته په هیڅ نه پوهیږي. کله کله باید خلک په دې وپوهوي، داسې ورته ښکاره کړي چې ته هیڅ نه دی اورېدلي. دا کله کله انسان ته ډېر مشکلات حل کړي. خلیفه مهدي ناستو یو ورځ یو کس راننوتو، لاس کې یې څپلۍ وي. ورته راغی ویل چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. هغه دا راواخیستې، ښکلې کړې او درباري ته امر وکړ چې 10,000 درهمه دته ورکړه. سړی چې کله لاړ، خلیفه مهدي خپلو ناستو چارچاپېر مجلس ته خلکو ته وویل چې زه پوهېږم چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څپلۍ نه دي، خو که دغه کس سره مې په دې اړه بحث کړی وی او دروغ مې ګڼلی وی، ورته ویلي مې وی چې دا دروغ دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي، دا به بار تللی او خلکو ته به ویل چې خلیفه ته مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څپلۍ وروړې او هغه رد کړلې. بیا خو د خلکو کار دی چې خبره تیت و پرک کي، خلکو منځ کې خپره کي په غلط شکل باندې او څه ترې جوړیږي. کله کله باید انسان دغه حکمت زده کړي، پوهیږي چې دا کوم کار ګټه کوي. چوپتیا آیا د خلکو مثلا د فتن یو څوک تا سره یو خبره شریکوي، بحث او دغه ته ضرورت نه وي، ستا د خولې خوند هم خرابوي، مشکل هم جوړوي او بدنامه کوي دی. بهتر دا دی چې دغسې وخت کې چوپ پاتې شي، کار وکړې، نورې پرېږده. کله کله چوپتیا بهترین حل وي. کله کله باید تظاهر وکړي، خلکو ته ښکاره کړي چې ته په هیڅ نه پوهیږي. ځکه که ته همیشه هر څه کې بحث کوي او جنجال جوړوي، نو ژوند کې د خوند او سکون کله پاتې کېږي. السلام علیکم.